د دې پروګرام دپاره موږ سره مرسته کړې ده تابعدار جی سمارټ کیر دا پروګرام به ضرور ګورئ ځکه چې دا ډېر ښه پروګرام دی. سر تاسو دوه زه تپوس کوم لګول شاید تاسو نه کنه چې د پښتو فلم زه یو وخت کراچۍ کې ما ډرامه کار کولو نو هغه وخت کې لکه دا خبره کېده چې د پاکستان فلم انډستری پښتو فلم رانیولې ځکه چې پنجابي فلم هم نشته دی او اردو کنه اردو اوس دی دوباره په کار مار شروع کړل خو هغه نه نو دا خبر چې اوس د پښتو فلمونو آیا اوس هم انډستری پښتو فلم رانیولې ده بالکل اوس هم چې دا فلمونه کم جوړیږي اوس لکه دا درې څلور فلمونه شروع دي نو د پښتو دي زما خیال ما تقریبا دا میاشت لاهور کې تېره کړه یو ورځ دوه ما اورېدلي د پنجابي فلم شوټینګ دی نور ما تقریبا دا یو لکه فلم دی عشق خانه خراب او یو زړه دی کنه خیر دی دا دواړه لګیا دي شوټینګونه کېږي او دې پسې اوس شروع کېږي ملما نو دا فلمونه لګیا دي روان دي او زما خیال دی چې اوس هم د پاکستان فلم انډستری ده نو د پښتو فلم نه بغیر لاهور انډستری چې کومه ده هغه کې ټول اوورال هغه په هر سټوډیو کې د هغې شوټینګ دی یا افس دی یا لایټس آن دي هغه د پښتو د سیټ آن دي ډېر هیروین دپاره مو هغه رول کړی وي هغه فلم چېرې د هیروین چې ده که نه دا پکې زما خوښه ده بس دا رول به وکړم سر اصل کې هیروین خوښول دغه نشته خو مطلب موږ تر څو پورې نن پورې څومره موویز کړي دي که نه نو دا د الله احسان دی زموږ په هېڅ کمال نشته چې هیرو لازم دی هیروین لازمه نه ده صحیح د موږ سره مختلف هیروینې راغلي دي زه سپیشلي چې کوم تاسو چې درته مینه کړې ده ما یو جنۍ سره مطلب هغې سره ما کار دومره وکړو چې هغې نه بېل اوسېدل بیا ما لپاره عادت شوه سره عادت مې شو بیا هم د هغه عادت نه تنګ شوم زه یو وخت نو ما ریکویسټ وکړو فلم ډایرکټر ستا پروډیوسر ستا چې یار پلیز زه دا نه وایم چې دا تاسو ما دی چې دا ما دی خو زه تاسو دا ریکویسټ کوم چې ما سره یې ما یاد بس دی نو کېدای شي ستاسو آن سکرین کیمسټري ډېره ښه وه صرف د هغې د وجې نه د هغه کیمسټري ځکه ښه وه چې ریل لایف کې ستاسو کیمسټري جوړه هغې پیریډ ډېر اوږد و د هغې هیروینې پیریډ ډېر زیات اوږد و بس بیا هم د ده پیسه کې رسېدل او تاسو د دې مینې پته وه د دې مینتوب د دوی پته وه ستاسو نه نو هغه مینتوب خو خیر داسې دغه نه و لکه ده مثلا خبره زما خیال یې 50-60 فلمونه به یې سره کړي ځکه چې زموږ به کوم فلم جوړوي جهانګیر به پکې نو هغه به پکې وه نو داسې بهر فلمونو کې به هم بیا دغسې وه نو ته یې خوشحاله ساتي اوس ناروې کې ده نو بس دغه دغه باقي اذان ته لږ سات صبر کړو دوی به څه سوچ کوي دا څنګه خلک دي ښه سه تاسو مین شوي یې 50 موویز او ټول تقریبا د شاهد دلی فلمونه نو دا به دوی د کسته اغسته چې دوی نه غوښته چې تاسو د دې نه خلاص شئ بس هغه وخت مطلب هغه دا ارټسټ ډېره ښه ډانسر هم وه ډېره ښه او ډېره سمارټ سټارټ د ما سټارټ فلمونو کې وه سټارټ موویز کې دا تقریبا له 70 کاله وروسته واده شوی دی او هغه یو فلم کې ما چې فرسټ مووي دې سره کړې وه تورتم په هغې کې هغه ایکسټرا وه سلیما کې ناستو نو ما دې تل مې یاد تاسو له سمارټ مال نه کې دا تاسو ولې نالې فلمونو کې او سبا شاهین میډم به ولا ښځې به وي هیروینه دي بل جینکۍ ولې نه جینکۍ به نه وي ښځې به وي نو بیا دې چې یو فلم بل فلم له رالم نو ما هغې اخیستې وه ما سره نو بس هغې نه پس هغه ما سره بس صحیح ده ښه ستاسو جواب سر سو هیوی چې رښتیا جواب هم راکړو ښه داسې شوي نه نو هیروینانې خو ګوره نه په ریل کې لږه په رښتیا نو خامخا هر چا نه متاثره نو دا بیا هغه فلم ختمېدو پورې مینتوب و که نه لږ وخت مینتوب نه خوښېدله
د هغې ودونو پورې شو بس چې د هغې ودونه وشي بیا بیا کیسه ختمه شي. سر ستاسو چې کله دې نه مخکې چې تاسو فلم ستاسو خو فیملی بیک ګراوند ټول ستاسو والد صاحب تاسو فلم سره ډېر زوړ تعلق دی نو ستاسو چې کله فلم ته نوي لاره راغلی نو ستاسو کوم هیروین خوښه وه؟ بس هغه وخت کې خو یاسمین خان وه زبردسته هیروین وه ډېره ښه آرټسټه وه او زما خیال دی چې د پښتو بهترین اکټره وه. نو ډاټ صحیح. سر ستاسو؟ جی بالکل سیم یاسمین خان میډم خدای دې وبخي مطلب یو کلاس و تر ننه پورې مطلب کلاس مغي سره دی کلاس بیا بل چا او بل چې کوم زمونږ ماشینواله نو کوم یاسمین خان سره ما ډیره ناسه پاسه لکه چې فرست ټایم موږ سره ملاو شو نو دې په غیخ کې کېنولې ما هغه وخت ډیر ورکوټ دا تاسو واتس اپ کې چې پروفایل دا هغه وخت تقریبا همدکه دا زموږ فلم جوړېدو هغه وخت کې ارمان ښه دا صحیح ده. مونږ د یو فیلډ خلک خو ما تاسو سره کله سکرین نه دی شیر کړی تاسو زموږ سینیر یې او یقینا چې دلته کې تاسو رالی زما حوصله هم ډېره زیاته مال راکړه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم او ډېر عزت هم ماته راوبښتل نه کوم تا ته چې راشه فلم کې کار وکړو نو بیا به څنګه چلي سر که داسې کرکټر یې چې زه پرفارم کولی شم لکه ما فلم کړی دی پرفارم کولی شي ولې نه شي کولی دغه چې کوم ډرسز تاسو اچوي دغه ډرسز دي بس ټیک ده ما اصل کې زما نه خو نه بنه چې بس ټیک ده نه تاسو ایکسپلین کوم نه مې واره که در پسې رالم بیا به همداسې نه داسې زه کمرشل فلم نشم کولی آرټ مووي کولی لکه ما آرټ مووي پښتو کې نه په دنیا کې نه جوړېږي هم کمرشل فلمونه جوړېږي نه لکه دا کمرشل ګوره د هر فلم خپل یو سټایل جی ضروري خو نه چې کمرشل ته مثلا زموږ ذهن کې اکثر دا دی چې ډرسز به داسې کمرشل فلم هغې ته وایي چې مونږ لکه کې هر شی وي ضروري نه چې دې کې دی ته مثلا خبره ماډ لوک ورکړي یا څه مثلا د کلي جینۍ هم راتلی شي ته یو نه سر زما د ګورګندي ما سره جګړه کوي اخر کې زه خیال لري وته کنه لکه دا اوس ګورګن لکه ما باندې اولري دا روب دی کنه تاسو په ماشومان لکه روب ها کوي نه زه خو ها کوم زنه نه کوم لکه زما یو فلم اوس هم په نتفلیکس باندې شته یا ما خدا کې لیکلو هغه کې دا سیو کنه چې لګي ډانس نو صحیح ده لکه داسې کیسینګ سینه داسې شی نه کنه او نه کې اکټینګ وکاغه سي زنن تاسو آن سکرین وایم چې یس کوم تا خبره صحیح ده خو مثلا غوړه ټیک ټاک خو کوي او داسې نه کوي فلم کې نه لکه ټیک ټاک کې ما اتن کړی دی اتن به زو کوم ډانس یې کنه مطلب تر دې حد پورې چې چېرته په کور کې واده وي مطلب لایک په فیملی کې واده لکه داسې چې لکه تاسو والد صاحب چې کوم فلمونه جوړ کړي کې چې هیروین څنګه کړی یس وای ناټ هغه خو سم کی صحیح ده ډن تاسو دواړه به را سره موږ وایو بیا ټیک ده صحیح ده نو بس ټیک ده اوخ دا پنځه ځله وای ښه اوخ دنګ دې کډینګ دنګ دې اوخ دنګ دې کډینګ چې تا دنګ نه کړو چې تا سره لیکلي دي لاس کې تاسو څنګه لکه د ښو ماشومانو په ځمکه ناست یم په یخه ځمکه تاسو ناست او د یوې د فلمونو کې دې څه کوي او دلته څه کوي دا خو ډېر خواږه خلک بیا ډېر شریفانه ماته نشي یاد هم ما تا کړی یو فلم چې خلکو یې فلم ډېر ښه دی خو کیدای شي وه خو څو دا سنبل نه دا خبره کمپلیټ کې فلم ډېر ښه دی خو د سبا نه بس نه نه وایه مونږ ته نه وایه چې مونږ پته ولګي تا ته بیا ووایي صحیح ده تاسو اوس دلته راشئ بس چې څومره اسانه کړې او تمام کومره به راته اسانه ښه راځئ سر تاسو ته مو ګورئ که نه سوري سر ځکه ورته هم ګورم ما ته پته نه لګي ښه صحیح ده ولې دې کې مار هم کیدی شي پیشوګانې هم کیدی شي دا مار خو مغله که نه چې غاړه کې ولا واچوم ته بار موږ ته ولې وځاوې او کرکې بیا به درنه راځو ګوره نه سر نه ایسته غنه دي یار جی आवाज करा दी जी सही हो गया
د فلم کې یو مونږ ها 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 صحیح شو اوریجنل سیریسلی زه وایم کنه ٹھیک شو جی السلام علیکم زم شاهد خان او تاسو زموږه د پروګرام سره اوسئ ډیر زیات د دې پروګرام د لپاره موږ سره مرسته کړې ده تابعدار جی سمارټ کیر